په تیره یوه میاشت کې هیواد ته د نږدې 3000 بهرنیو وګړو تګ او راتګ ثبت شوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان ورو ورو له سیمې او نړۍ سره د تګ راتګ نوې بڼه تجربه کوي، تازه شمیرې د هیواد له بندرونو د بهرنیو وګړو د تګ راتګ انځور روښانه کوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال د سلواغې په میاشت کې د هیواد د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د نږدې 2913 بهرني وګړو تګ راتګ ثبت شوی دی. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي چې په دې موده کې 1507 بهرني وګړي چې 52 ښځې هم پکې شاملې دي افغانستان ته داخل شوي او 1411 نور بهرني وګړي د 14 ښځو په ګډون له هیواده وتلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د 1404 کال په سلواغې میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2913 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. ثبت شوي ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 52 ښځینه‌و په ګډون 1500 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 24 ښځینه‌و په ګډون 1411 نور له هیواده وتلي دي. له بلې خوا ثبت شوي ارقامو ته په کتو 1409 نوي کسان له ځمکنیو بندرونو او 8 نور د هوا له لارې هیواد ته راغلي دي چې له ډلې 125 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور د کار په موخه راغلي دي. نوموړی زیاتوي چې د ثبت شوو معلوماتو پر بنسټ تر ټولو زیات بهرني وګړي یعنې 1014 تنه د نیمروز له بندر هیواد ته راغلي دي. له دې وروسته 330 تنه د هرات له بندرونو او هوایي ډګر څخه داخل شوي او پاتې نور د قینې بندر، هراتان بندر او بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. د دې ادارې د ثبت شوي ارقامو پر بنسټ د ټولو ډیر 1014 بهرني وګړي د نیمروز له بندر او ورپسې 330 نور د هرات له بندرونو او هوایي ډګر او پاتې نور د فاریاب او قینې بندر، حیرتان بندر او بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. د بهرني وګړو د تګ راتګ دقیق ثبت نه یوازې د ملي احصایي سیستم د پیاوړتیا نښه ده، بلکې دا چاره د سرحدي مدیریت، امنیتي همغږۍ او اقتصادي پلان جوړونې لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. دغه معلومات حکومت ته دا زمینه برابروي چې د سوداګرۍ، سیاحت، ترانزیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې اغیزمن تصمیمونه ونیسي. سربیره پر دې د بندرونو له لارې د تګ راتګ روڼ ثبت خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کوي، د ناقانونه تګ راتګ مخه نیسي او د هیواد نړیوال اعتبار پیاوړی کوي.